د کسبګرو او هټیوالو یا اصنافو د عوایدو د تثبیت او درجه بندۍ د بهیر خبرتیا د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونی د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست له رهبرۍ سره د پرلپسې ناستو په ترڅ کې د دې غوښتونکي وو چې د کسبګرو او هټیوالو یا اصنافو مالیاتي نورم راټیټ شي. د همدې غوښتنې پر بنسټ د مالیې وزارت د وړاندیز او د ریاست الوزرا د محترم مقام د حکم له مخې د دوی د مالیې نورم له 1.5 سلنې څخه 0.5 سلنې ته راټیټ شو او د یادې خونی مسؤلینو ژمنه وکړه چې په دې سره به د ټولو کسبګرو او هټیوالو د واقعي عوایدو تثبیت او درجه بندي به په دقیقه توګه ترسره کیږي. دا چې تر هر 3 کلونو وروسته د کسبګرو او هټیوالو یا اصنافو د نوې دقیقې درجه بندۍ احصایې د عوایدو د تثبیت او د مالیاتي سنجش بهیر پیلېږي، نو پر همدې بنسټ د مالیې وزارت اړوند د عوایدو لوی ریاست د پلازمینې کابل په ګډون د ولایتونو ټولو کسبګرو او هټیوالو د کوچنیو صنفي کاروبارونو څښتنانو ته په ډیر درنښت سره خبر ورکوي چې په پوره رښتینولۍ او د هیواد پالونکي روحیې له مخه خپل کاروبارونه او هټۍ یا دکانونه بیا له سره د مالیې د ورکړې لپاره ثبت کړي او د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست له هغې کاري ډلې سره چې د ثبت په موخه هټیو او د کاروبار ځایونو ته رجوع کوي د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په برخه کې له هغوی سره هر اړخیزه همکاري وکړي. که چیرې کوم کسبګر او هټیوال خپل کاروبار په ټپه دروي او یا هم خپل هټۍ تړي، نو مکلف دی چې خپل اړونده مالیاتي اداره خبره کړي. ګرانو هیوادوالو، د خپلو کاروبارونو او هټیو په بیا له سره ثبتولو، د واقعي عوایدو په تثبیت او د دقیقې مالیې په سنجش سره د هیواد د بیت المال د پیاوړتیا او د ملي بودیجې د تمویل په برخو کې خپل ایمانی او ملي واجبات ترسره کړئ. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.